این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای محمد رفیق جنبش، معاون سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم او ټولو درنو لیدونکو ته سلام او مینه وړاندې کوم. ممنون. آقای جنبش، میشه که در مورد امی 32 پروژه‌ای که امروز شما قراردادهاش امضا کردین میشه بگین که در کدام ولایت‌ها عملی میشه؟ چقدر مدت در بر میگیره که پروژه ها باید عملی شود؟ نو لکه څه ډول چې درنو لیدونکو په راپورټ کې ولیدل، د دغې پروژې کارونه چې دي د دې قراردادونو د امضا سره سم پیل شول او تقریبا د یو کال په موده کې به دغه پروژې چې دي ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا د هیواد په 10 ولایتونو کې دي چې په هغې کې بلخ، سرپول، سمنګان، لغمان، خوست او کابل، کندهار، بغلان او هلمند ولایتونه شامل دي. او د دغه پروژو له لارې تقریبا 145,000 کاري ورځې رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ به له دغې 34 پروژو څخه چې د هیواد په 10 ولایتونو کې پلي شوې تقریبا 200,000 هیوادوال ګټه اخلي او د هغوی پر ژوند به جوت اغیز ولري. بله آقای جنبش، آیا این پروژه ها شامل برنامه میثاق شهروندی هستند؟ دغه پروژې چې امضا شوې دا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د سیمه ییزو پروګرامونو د همغږۍ د دفتر لخوا پلي کیږي او پند هم د افغانستان دولت لخوا ورکول کیږي. بله، بیاین روی برنامه میثاق شهروندی بیشتر گفتگو داشته باشیم. به اینکه چقدر از پروژه های شما در جریان امسال در چارچوب از این برنامه تاکنون عملی شده و کدام پروژه ها بودند؟ ولسی تړون تر دې دمه پورې تقریبا د هیواد په 34 ولایتونو کې 3,400 کلي تر پل پوښښ لاندې راوستي دي او 2,900 پروژې ډیزاین کړي دي چې عملي کارونه روان دي او د دغو پروژو په تطبیق سره به 280,000 کورنیو ته ګټه ورسیږي. یعنې له دغو پروژو چې 2,900 پروژې دي یعنې سل کم 3,000 پروژو له دې څخه به د هیواد 380,000 کورنۍ ګټه اخلي. آیا اینا پروژه های بزرگتر هستند؟ چون قرار بود که در چارچوب برنامه میثاق شهروندی پروژه های بزرگتر در روستاهای افغانستان عملی شود. او د دې ترڅنګ زه به لیدونکو ته دا هم ووایم چې د افغانستان د ولسمشر پر ځانګړي سپارښتنه باندې د هیواد په 34 ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو مسله هم وه چې دا هم له نیکه مرغه د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ته سپارل شوې وه او د دې د عملي چارو د پیل هغه بنسټیزې چارې چې دي هغه خلاصې شوې دي او د راروانې اونۍ په جریان کې به د دې عملي چارې د هیواد په 19 ولایتونو کې پیل شي او په راروان کال کې به د هیواد په نورو 19 ولایتونو کې د دې پروژې چارې پیلیږي چې د هیواد په 34 ولایتونو کې د 6,000 ښوونځیو د ودانیو د جوړول یو تر ټولو لوی او ستره پروژه ده. بله آقای جنبش، من پاسخ خود نگرفتم به اینکه چقدر از پروژه های بزرگ در چارچوب برنامه میثاق شهروندی تاکنون در افغانستان عملی شده؟ لکه ما وړاندې هم ویلې انکشاف دهات وزارت ولسي تړون پروګرام چې دی تر اوسه پورې 2,900 پروژو کارونه روان دي چې په دې کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د کانالونو جوړولو، سرکونو، استنادي دیوالونو او د برېښنا رسولو پروژې چې دي هغه دي دا به ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي او د هیواد خلک به ترې ګټه اخلي. این پروژه های بزرگ هستند میتونن که تغییر در زندگی روستانشینان به وجود بیارن؟ چون پیش از این ما شاهد بودیم که چون این پروژه های خرد و کوچک عملی شده در روستاها که تاثیرگذاری زیاده نداشتن این پروژه. دقیقاً تاسو خبر هستئ چې هیواد 40 کلن نورین ځپلی دی نو د دې بیا جوړونه به وخت نیسي خو بیا هم لکه څه ډول چې تاسو خبر یاستئ د دې نه وړاندې چې ولسي تړون برنامه پیل شي د ملي پیوستون برنامه وه د هیواد په هره ساحه کې کار کړی او د خلکو په ژوند باندې یې جوت
مثبت او مستقیم اغیز درلودلی دی. همدا ډول به د ولسي تړون پروژې چې د هیواد په 14 ولایتونو کې پلي کیږي دا به د خلکو په ژوند باندې مثبت او جوت تاثیر ولري. خو د کوچنیو یا لویو پروژو مسله چې ده د ولسي تړون پروژې چې دي دا د خلکو لخوا انتخابیږي، یعنې خلک داسې نه دي چې وزارت ورته پروژې انتخاب کړي، دا د خلکو لخوا د کلیوالي شوراګانو لخوا انتخابیږي او له هغې نه وروسته یې تخنیکي چارې چې دي هغه د کلیو د بیا رغونې و پراختیا وزارت مخ ته وړي. بله آقای جنبش میشه روی از هم صحبت های داشته باشیم به که همکاری مردم در عملسازی این پروژه ها چگونه بوده؟ آیا اونا بیشتر علاقمند هستند که بیان با دولت با ویژه وزارت شما اینا همکاری داشته باشن تا این پروژه ها به گونه درستش عملی شود و با کیفیت خوبتر؟ ډیر ښه. ولسي تړون یو تړون دی د خلکو او دولت ترمنځ چې همکار اوسي او دولت خپل کارونه خلکو ته په ښه ډول ارایه کړی شي. په دې کې د ولسي خلکو ونډه ډیره مهمه ده. د کلیوالي شوراګانو لخوا خپله پروژې انتخابیږي او د دې ترڅنګ چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت تخنیکي ټیم او د دوی مرستندوی ادارې د هغې څخه نظارت وکړي، خپله ولسي خلک هم د خپلو پروژو د کیفیت څخه وخت پر وخت لیدنه او څارنه کوي. بله تشکر آقای محمد رفیق جنبش، معاون سخنگوی وزارت حیاه و انکشاف دهات. سپاس از اینکه شما با برنامه حضور یافتید. له تاسو هم ډیره مننه.